په دغه ویډیو کې را سره 15 هغه ویرونکي ډارونکي اوازونه واورئ چې په فضا کې د ساینسپوهانو لخوا ثبت شوي دي چې په دغه اوازونو کې یو د ستوري اواز، بل د کهکشان اواز او همدارنګه د نورو کائناتو اوازونه شامل دي. ویډیو ډیره جالبه ده، تر پایه در سره ویډیو وګورئ. هلیکس نیبولا له ځمکې څخه شاوخوا 650 نوري کاله لرې دی چې غیر مسلمه خلک ورته د خپل خدای سترګه وایي، ځکه دا له لرې داسې ښکاري لکه یوه لویه سترګه چې له فضا څخه ځمکې ته ګوري. هلیکس نیبولا څه شی دی؟ میلیونونه کاله مخکې یو ستوری لکه زموږ لمر چې دی خپله انرژي له لاسه ورکړه. کله چې دا ستوری د ژوند د وروستي پړاو ته ورسید، خپل بهرني پوښونه یې فضا ته وغورځول. همدا پوښونه د رڼا لرونکي ګازونو نیبولا په بڼه جوړ شول چې دې ته هلیکس نیبولا ویل کېږي، چې د هلیکس نیبولا په منځ کې یو کوچنی رڼا لرونکی ستوری موجود دی. نو کله چې تاسو د هلیکس نیبولا عکسونو ته ګورئ، نو په یاد ولرئ چې تاسو د یو مړ شوي ستوري اخري ساه ته ګورئ. د هلیکس نیبولا ډارونکی اواز در سره واورئ. نمبر 2 د پولسار ستوری. د دغې ستوري د اواز په اړه او د دغې ستوري په اړه الله تعالی 1400 کاله مخکې په قرآن کریم کې فرمایلی دي، خو مګر دغې ستوري اواز او دغه ستوری ساینسپوهانو په دغه اوسنیو نږدېو کلونو کې کشف کړل. یعنی دا د قرآن کریم یو معجزه ده چې الله تعالی د دغې ستوري په اړه 1400 کاله مخکې فرمایلی، خو ساینسپوهانو د دغې اواز اوس کشف کړل. نو راځئ د دغې پولسار ستوري اواز در سره واورئ، څومره جالبه دی. نمبر 3 هوګز ابجکټس. دا ګلکسي په 1950 میلادي کال کې د امریکایي ستورپوه آرتر هوګ لخوا وموندل شو. نو له دې امله دې موندلی و، نو په خپل نوم یې ونوموه هوګز. هغه فکر کاوه چې دا به د یو مړ شوي ستوري ګاز وي، یعنی یو نیبولا به وي، خو وروسته ساینسپوهانو وموندله چې دا یو بشپړ ګلکسي دی. ګلکسي څه ته ویل کېږي؟ ګلکسي د ستورو مجموعې ته ویل کېږي. لمر هم یو ستوری دی، یعنی د لمر په شان چې میلیونونه ستوري راټول شي او یو ځای شي، نو دغې ته ګلکسي ویل کېږي. چې د ناسا فضا څېړونکي اداره وایي چې دا د کائناتو تر ټولو یو ښکلی او رڼا لرونکی ګلکسي دی. خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده، دا کوم ګلکسي څخه چې عکس اخیستی، دا ګلکسي 600 میلیونه کاله مخکې موجود و، خو ځمکې ته دغه ګلکسي رڼا او نور اوس راورسېد. یعنې مطلب دا چې کیدای شي دغه ګلکسي اوس یوه بله بڼه لري، خو اوس هم د ځمکې څخه دغه ډول ښکارېږي. نو راځئ چې د دغه هوګز ګلکسي حیرانوونکی اواز واورو. نمبر 4 انټرسټیلر سپیس. یعنی دا د فضا هغه برخه ده چې خالی وي. د ګلکسیانو په منځ کې چې کومه خالیګاه ده، دغې ځای ته انټرسټیلر سپیس ویل کېږي. یعنی د ستورو تر منځ چې کومه فاصله، کوم واټن موجود دی، په دغه واټن کې چې کومه خالیګاه ده، دغې ته انټرسټیلر سپیس ویل کېږي، چې په دې کې تقریبا هیڅ هم نه وي. یعنی په دغه ځای کې تیاره وي، نه اکسیجن، نه هوا او نه غږ کوم شتون لري. خو ساینسپوهان وایي چې د فضا په دغه خالي ځای کې ګازونه شتون لري چې د دغو ګازونو له امله ستوري رامنځته کېږي د وخت په تېرېدو سره. همدارنګه وایي چې داسې دوړې موجودې دي چې د هغې ذراتو له امله نوې سیارې د وخت په تېرېدو سره رامنځته کېږي. نو راځئ چې دغه انټرسټیلر سپیس اواز واورو چې څومره عجیبه دی. نمبر 5 بلیک هولز کولایډینګ. بلیک هولز څه ته ویل کېږي؟ بلیک هولز معنا تور سوري. په ساده الفاظو به یې درته تشریح کړم. الله تعالی چې څومره مخلوقات، څومره کائنات پیدا کړي دي، د دغو ټولو د وژلو لپاره، د دغو ټولو د ژوند اخیستو لپاره، د دغو ټولو د پای لپاره حتما یو وژونکی پیدا کړی دی. لکه د انسان د روح د ژوند اخیستو لپاره یوه لویه ملایکه چې عزراییل علیه السلام نومیږي، دا پیدا کړی دی تر څو د انسان روح واخلي او د انسان ژوند واخلي. نو همدارنګه د دغه کائناتو لپاره په فضا کې چې کوم کائنات، کوم مخلوقات موجود دي، یعنی کوم ستوري، کومې سیارې موجود دي، د ده لپاره هم یو وژونکی شته دی.
چې هغه همدغه بلاک هولز دي، همدغه تور سوري دي. د دې د جذب قوه دومره زیاته ده که چیرته دې ته لږ ستوری ورنږدې شي نو ځان ته یې راکاږي او ختموي یې. که چیرته دې ته یو ګلکسي ورنږدې شي نو مکمل ګلکسي ځان ته راکاږي او په ځان کې جذبوي، غرقوي او له منځه یې وړي. یعنې دې د جذب قوه دومره زیاته ده چې کائنات ټول له منځه وړي. یعنې دا د ستورو، ګلکسیانو، د سیارو خوړونکی، د سیارو وژونکی دی. نو کله چې دوه بلاک هولز یعنې دوه تور سوري سره یو ځای کېږي نو د دوی اواز دغه ډول وي. نو دا اوس زموږ معلومات. که تاسو غواړئ د نړۍ او د فضا جالب او حیرانوونکو معلوماتو په اړه، همدارنګه د قرآن او ساینس په اړه ځان خبر کړئ، نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او موږ فالو کړئ.